علیکم ورحمۃ الله. ایوب صاحب د سوشل میډیا کې یو هشټاګ چلیږي لایف انډر کنټرول اف طالبان، یعنې دا معنی طالبانو تر واک لاندې ژوند. تم دلته طالبانو تر واک لاندې سیمه کې اوسېږي، په دې باره کې خپل نظر شریک کړه چې څنګه دی ژوند، ښه دی که بد دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو موږ ډېر خوشحاله یو په دغه ساحه کې زه خپله دغه کاروبار کوم. یعنې هغه وخت الله پاک د اول صلح راوړي، اوس خو فعلا بیخي اطمیناني یم، امنیت صحیح دی. طالبان داسې نه اوس نه دي لکه پخوا چې وو، هېڅوک دی نه ډارېږي، نه دی څوک څه بل چورت وایي. ماشاءالله ډېر ښه، یو ښه نظام، یوه ښه خبر، ډېر نرم دی په دا اوس حالات کې. نو زه خپله ډېر خوشحاله یم. زه خپله کابل کې اوسم او کاروبار مې دلته د تیلو پمپ ما نیولی دی. اوس مې بېرته کابل ته زړه نه کېږي، ځکه امنیت داسې امن ما په 20 کالو کې نه و لیدلی لکه اوس چې په دغه ساحه کې ده. په شپه ورځ موږ بس دا په دغه تخت زه پروت وم، نو داسې یو بل ماډل احساس راته هغه شو چې دا هغه افغانستان نه وي. نو اوس د امارات د خلکو نه زه ډېر خوشحاله یم، امنیت بیخي صحیح دی. الله پاک دې وکړه چې صلح راشي او ټول وروڼه مسلمانان په یوه موټي سره راټول شي او دغه ملک جوړ کړو، نور د خوار او غریب په مخ باندې لاس راکش کړو. بس دغه د ما پیغام دی. مخکې خو دلته دا د کابل ادارې تر واک لاندې سیمه وله او دا پمپ مخامخ دی، د چټوپ بیس ته مخامخ دی. د مخکې او د اوس لږ توپیر بیان کړه چې مخکې څنګه وه، دلته کاروبار څنګه وه، اوس څنګه دی؟ مخکې خو داسې یو حساب وه وروره چې د ماسپښین مازدیګر به 4 بجې شوې، نر کوم و چې خپل کور ته ځان ورسوي. اوس بېګا ماښام 9 بجې وې، زه دغو دوکانو ساحې ته لاړم، ټول بازار خلاص و. یعنې دغه مسافر مې داسې مسافر ولیدل چې په سړک پراته وو، دغه هندوانې شی خرڅوي. دغه حالات ما په خپلو سترګو ولیده چې دی هلته په سړک پراته وو، ډاډه و، شپه یې تېره کړله. یعنې دغه ساحه د موږ دپاره بیخي دا شوه لکه په بل ملک کې چې اوسو. مخکې موږ ډېر ډارېدلو، وضعیت خراب وه. دغه کوم کاروبار چې ما شروع کړی و، مخکې به مې 5,000 لیتره تیل کوزول، اوس چې امنیت صحیح شوی دغه دی، اوس بسته ټانکر ولاړ دی، زه یې خالي کوم. ډېره ښه ده، ډېره ښه ده، مننه. خیر خدای دې وکړه چې صلح راشي. ټول دې موږ وروڼه دي او ټول مسلمانان. نو څوک د بېکاره چورت نه وایي چې ملا صاحب خیل به راشي ویل به کا او څنګه، هېڅ کیسه نشته. زه ضمانت کومه که مې په کابل کې غواړئ